زنده‌باد. دا مسله یوازې زمونږ نه ده، دا د محنتکشو د مزدورو خلکو نه ده، دا د سپېدپوشو مسله هم ده. راغلي وو دا د مهنګۍ خلاف دا چې کوم نظر څه مهنګۍ دلته کې راغلې ده. نن په مردان کې د ګرانۍ له کبله لاریون غځېدلی و چې پکې د یو شمېر سیاسي ګوندونو برخه اخیستې وه. راغلو خلکو د حکومت نه په سختو ټکو کې د خوراک شیانو او یو شمېر نور د ژوند سره تړلي شیانو د نرخونو ټیټېدو چغې ووالي. یو مشر څه داسې وایي: دا مسله یوازې زمونږ نه ده، دا د محنتکشو د مزدورو خلکو نه ده، دا د سپېدپوشو مسله هم ده چې ټول ملک یې په مخ اخیستی دی. د څو کسانو په لاس کې د دې ملک پیداوار دی. موږ غواړو چې دغه پیداوار د عوامو لاس ته راشي، نه چې د خواصو لاس ته. موږ د پارټۍ له ملګرو، د میډیا له ملګرو، د مردان سیول سوسایټي چې څو موږ سره ولي په ولي ولاړ دي، بلکې دا مسله په شریکه باندې ده. ډېره مننه. زه یو سماجي کارکون یم. نن چې دلته راغونډ شوي دلته ماشومان، ځوانان، کاکان، زنانه، بچي ټول راغونډ شوي تش دې دپاره چې دا چې روز په روز مهنګایي زیاتېږي، دا د دې اصل په چا پرېوځي؟ نه خان باندې پرېوځي، نه نواب باندې پرېوځي، نه جاګیردار باندې. دا ټوله یو غریب محنتکش طبقې باندې او نه سرکاري افسرانو باندې پرېوځي. ولې سرکاري افسران چې 1 روپۍ زیات شي نو 2 روپۍ ورته تنخوا ورته سیوا کړي. نو زموږ مزدور طبقه، زموږ محنتکش طبقه، زموږ هغه خویندې میندې چې کوم بېوسه دي، هغې خپل روزګار لپاره بهر ووځي، چېرته په دفترو کې. راغلی یو مشر وایي په دومره ګرانۍ کې موږ نشو کولی چې د بچو اخراجات، سکول فیسونه او نور ستونزې وخلو. که زموږ په جایز غوښتنو عمل ونه کړی شو، زموږ پر لد به نور هم وغځېږي. او مهنګۍ صرف د دې عوامو لپاره نه بلکې د سټوډنټس لپاره هم ده. د خپل د سټوډنټ او دلته بله سټوډنټ نور هم راغلي او بې انتهایي چې کوم دی مشکلات چې کوم د فیس کوي سټوډنټس، ځکه چې سمسټر فیسونه شول یا چې کوم د اډمیشن فیسونه دي هغه بې انتهایي سیوا شوي. ایز ویل ایز که تاسو د ټرانسپورټ کې چېرته ځئ راځئ او کوم چې راتګ وي رکشه کې یا بس کې یا ګاډي کې، نو هغه هم مشکل دی. دا کوم جمع غفیر تاسو ګورئ، د دې مین مقصد دا دی چې مهنګایي په پاکستان کې بې انتهایي سیوا شوه او د هغې وجه دا دی، وجوهات دا دی چې ګورنمنټل څه ریفارمز نشته، څه پراپر تاټس نشته. ایون که تاسو ته ووایم چې د پریویس نه وایي تر اوسه پورې چې د ایجوکیشنل سیکټر کې انلیټریسي کوم ریټ دی هغه 62.2% چې کوم دی شو، مطلب تقریبا 60 میلیون سټوډنټس او چایلډ چې کوم دی هغه انلیټریسي طرف ته روان دي. نو دې وجه څه ده؟ دې وجه دا ده چې پیرنټس چې کوم دی هغې سپورټ کوی نه شي، افورډیبلټي نشته او د هغې دپاره څه پراپر پلانینګ نشته. نو دا ډېر غټ مین ریزن دی. په دې وجه باندې موږ ټول یو ځای شوي چې دا خپله خبره چې کوم دی تاسو عام ولس ته، عوام ولس ته موږ ورسوو او انشاءالله دې کې تاسو موږ سره ساتھ راکوئ. मेरा नाम शायरा अमानत है और मैं फीमेल काउंसलर अपने मैं आज इस एहतजाज का हिस्सा बनी हूँ और इस एहतजाज में आई हूँ और हमने पुरजोर एहतजाज किया। जो बजट पेश किया गया है वो अवाम फ्रेंडली नहीं है, यानी अवाम के हक में नहीं है। वो जितना भी ये बजट बना है वो जागीरदारों और जो जितने भी ये बड़े लोग हैं, जो ठेकेदार हैं इस माशरे के, उनके हक के लिए बना है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके हक के लिए नहीं है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है, घी महंगा होता जा रहा है, तो आवाम जो है पागल होती जा रही है। और मुझे लगता है गरीब जो हम सुनते हैं ना, खुशियों का जो अमल है वो ज़्यादा तेज हो जाए, क्योंकि गरीब अपने बच्चों को खिला नहीं सकेगा तो आखिर में वो मजबूर होकर यही काम करेगा। तो मेरी उम्र से दरख्वास्त है कि आप इन गरीब आवाम का भी सोचिए, अपनी कुर्सियों से उतर कर आज आप इस आए इलाज